د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ غونډه د جوړېدو په حال کې ده. اسلامي امارات وایي چې دغه غونډه به د اسلامي امارات د استازي له شتون پرته نیمګړې وي او پر تعامل باندې به ناوړه اغېز وکړي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره په سټوډیو کې راسره درانه میلمانه دي. د نړیوالو چارو شنونکي عبدالنافع خلیق صاحب، همداشان پخوانی سناتور محمد هاشم الکوزی صاحب او د سیاسي چارو کارپو مولوي حمدالله سمیم صاحب. درنو میلمنو ټول ستړي مه شئ. پیل به خلیق صاحب له تاسو څخه وکړمه. د ماسکو فارمټ ناستې جوړېدل په اوسني وضعیت کې چې اسلامي امارات داسې انګیرل کېدله چې دغه ګاونډي هیوادونه مثلا روسیه، ایران، پاکستان به حتی دوی ډېر ژر په رسمیت وپېژني. اوس روسیه ناسته جوړوي، اسلامي امارات نه غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو محمد صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. اول باید موږ وګورو چې د دې غونډې د جوړېدو وجه څه شوه او دا ولې او د څه دپاره جوړه سوې ده. دا په 2019 کې اصل کې شروع یې په سوی وه چې د افغانستان د حالاتو دپاره د باندې د نظر اچونې یا د دې د ښېګڼې لپاره د افغانستان سره د کومک دپاره جوړه سوې وه. نو هغه چې د همیشه که چیرې وګورې دغه د ګاونډي هیوادونه چې دي نن ورځ دنیا دې حد ته رسېدلې ده، دغه اقتصادي او سیاسي تعاملونه چې د هیوادونو په منځ کې راغلي دي دا هیوادونه دې ته اړیستلي دي چې هغوی په خپل مابین کې پر بل باندې ډېر تکیه وکړي چې په یو هیواد کې حالت خرابیږي، هغه که سیاسي که اقتصادي، د هغه تاثیرات پر نورو هیوادونو لویږي. مثلا که په افغانستان کې سیاسي حالت خراب وي، که چیرې اقتصادي ناوړتیاوې رامنځته کیږي، اقتصادي ناورین رامنځته کیږي، نو هغه کسان چې دلته مجبوره کیږي هغه همسایه ملکونو ته ځي. بیا دا په یو ملک نه پاتې کیږي، دا که ایران دی، که ازبکستان، ترکمنستان دی، که د دې څخه ځي ترکیې ته، د دې څخه ځي پاکستان طرف ته ځي، د روس طرف ته ځي، نو هغه تاثیرات پر ټولو لویږي. ځکه دا کسان چې هلته ځي د دې دپاره همالته هغه زمینه برابرول یا هغوی امنیت ته ګواښ پیدا کوي. نو د دې په خاطر باندې اکثره هیوادونه کوشش کوي چې د دې در مخه چې هغه مشکل سره مخ سي د هغه مخنیوی وسي. د هغه لپاره کوشش په دې کوي چې په هیڅ ګاونډي هیواد کې هغه ترنګلتیاوې وجود ونه لري، هغه مشکلات وجود ونه لري. نو دا غونډه هم یو د هغه بخش څخه دی. یعنې د افغانستان څخه تشویش موجود دی چې دوی ده حتما و ځکه چې دا هیوادونه د هغه وروسته چې حکومت تغییر، نظام تغییر وکړي، امارت اسلامي رالی، اوس ځکه چې په نړیواله سطحه باندې لکه وختي ما درته وویل چې هیوادونه ټول یو د بل سره اوس یو پر بل تکیه لري، هغه که اقتصادي تکیه ده که سیاسي تکیه ده، هغوی سره یو د بل د نظر خلاف کار نسي کولی. نو چیرې دغه ګاونډي هیوادونه د دې بیرې هم افغانستان امارت اسلامي په رسمیت نسي پیژندلی، ځکه چې که چیرې دوی دا کار وکړي امکان لري چې نور اروپایي هیوادونه، امریکا او داسې نور د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي چې هغوی ډېر تکیه پر لري، هغه تجارتي و دا چې بیا هغوی د دې سره خپل اړیکې خرابې نیسي. په دې خاطر باندې که څه هم بعضې ګاونډي هیوادونه په رسمیت پیژندل د امارت اسلامي ورته ډېره زیاته ګټه کوي، که څه هم منطقي ده د هغوی دپاره چې دا په رسمیت وپېژني، خو کولی نسي. نو بیا دوی مجبوره کیږي چې دوی خپل په مابین کې یو تصمیم ونیسي چې څنګه وکړي. یو طرف په مخ سره پرېښول هم امکان نه ورته لري، ځکه چې که چیرې پر مخ سره افغانستان پرېښول سي، رابطه ورسره قطع سي، دا د سیمې د امنیت دپاره ډېر غټ تاوان دی. نو په دې خاطر باندې دوی دا تعامل کوي. دوی تعامل چې کوي، دوی په خپل مابین کې کښېني، دغه همسایه ملکونه دوی خپل په مابین کې مشوره کوي چې څنګه مخ ته ولاړ سو. نو زه فکر نه کوم چې په دې کې دغه د امارت اسلامي د افغانستان د استازي شتون چې دی اړین دی. که واوسېږي خو ښه خبره ده، که ونه اوسېږي دونه غټ تاثیر نه پر لري، ځکه چې دوی خپله په دې مابین کې یو تعامل کوي چې موږ څنګه مخ ته ولاړ سو. تېر کال هم د اکتوبر په میاشت کې دغه غونډه سوې وه چې په هغه کې د امارت اسلامي استازیتوب حنفي صاحب کړی و، دوه معاون کړی و په دې کې. خو کوم هغه دوی چې هغه اخري خپل هغه وینا چې هغه د ټولو هیوادونو مشترک کومه اعلامیه وه هغه چې وړاندې کړله، په هغه کې لیکل سوي وه چې د بعضې اړخونه
تر نظر لاندې نیولي وو. یو تر ټولو مهم خبره دا وه په هغه کې چې دوی اعلان وکړي چې که څه هم موږ امارت اسلامي افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندلی نه سو، خو دا یو واقعیت دی چې اوس ټوله واک و اختیار د امارت اسلامي په لاس کې دی او موږ باید یو تعامل ورسره وکړو. نو دا خپله یو مثبت نتیجه ورکوي او خپل یو مثبت ګام دی چې امارت اسلامي باید د دې هرکلی وکړي چې چیرې دوی پکې شامل وي که نه د دې باید هرکلی وکړي. پروس کال هم د دې هرکلی سوی و، سږ کال هم ذبیح الله مجاهد په وینا باندې چې دا د افغانستان په اړه چې هره ناسته کیږي په دې اړه باندې خبرې کیږي چې خصوصا دغه ګاونډي هیوادونه چې هغوی تعامل ته غاړه ږدي که څه هم په رسمیت یې پېژندلی نه دي، دا یو غټ مثبت ګام دی، دا یو ډېره ګټه کوي. نو په دې خاطر باندې دغه شتون زما په نظر دونه مهم نه دی، خو دغه یو ښه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ناسته به نیمګړې وي د اسلامي امارت له شتون پرته. زه فکر نه کوم چې دا دومره تاثیر لکه ما چې اوس ټول هغه دلایل یې درته وویله چې دا کوم اړخ کوم داسې خاص مواجه یا داسې ښکاره تاثیر د دې شتون په هغه کې نه لري. ذبیح الله مجاهد وینا ما ولیدله، د وزارت خارجه د بیان وینا مې هم ولیدله. د ذبیح الله مجاهد وینا ډېر معقوله او هغه د دې هرکلی کړی و، هغه ویلي و چې که موږ یو که نه یو د داسې غونډو ناستې او د ناستو منځته راتګ چې دی ډېر مهم دی. نو په دې خاطر هم یعنې که چیرې دوی شاید د سیاسي اړخ د لحاظه د وزارت خارجه دا خبره کړې، خو کوم تاثیر په عملي ډول نه پر لري. په دې کورابت الکوزی صاحب همدغه مسله ده، د افغانستان په اړه باندې ناسته جوړېږي، د افغانستان استازی نسته، دا څه معنا لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صاحب تاسو ته او دواړو قدرمنو میلمنو ته او ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته که په خارج کې دی او که په داخل د افغانستان کې دی ټولو ته دې مسلمون او نیکي دې ورسېږي. وعلیکم السلام. جناب محمدي صاحب د حاکم او اسلامي نظام تقریبا 15-16 میاشتې د پرې کېدو وخت دی او د افغانستان 34 ولایت او 300 ولسوالۍ او ټول قلمرو هوایي او زمیني قلمرو د حاکم او اسلامي نظام در کنټرول لاندې دی او مدیریت د دوی پر غاړه دی. امسایه هیوادونه، کفري هیوادونه، اروپا او هغه ناټو چې دلته 20 کاله جګړه وکړله او دلته ولاړل رالل او دا ځینې چې څو موده مخکې په تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان یا پاکستان یا په ایران یا په نورو هیوادونو کې هم دغسې جلسې وسولې او دغسې غونډې وسولې لکه د روسه چې اوس خپل هغه د ده سره چې هم نظر دي د هغو په ګډه یو جلسه او غونډه جوړوي. زه وایم دلته حاکم او اسلامي نظام دلته مسؤلیت لري، دلته مدیریت لري، دلته حاکمیت لري او دلته که چیرې دوی تشویش لري، که دوی چیرې په دغه اسلامي او حاکم نظام باندې کومه نیوکه لري د شواهدو د اسنادو مدارکو سره یو ځای، باید دوی مطلقاً وزیر خارجه د دغه حاکم نظام باید غوښتی وای. هلته باید مستقیم مخامخ خبرې سره کړي وای چې وزیر خارجه د اسلامي نظام ستاسو موږ دا تشویشونه لرو لکه تاجکستان چې بله ورځ وویل ولسمشر چې ما 160 پوستي او قرارګاهي پوستي جوړې کړي دي. یعنې د دې دپاره زه دا وایم چې دوی خپله تشویش یعنې په کوم اساس چیش دپاره دي جوړې کړي. موږ سسته د افغانستان خلک هم دلته ګرځو، د افغانستان پر ډېر اراضي کې هرې منطقې ته هم رواني دغه رقم لکه دوی چې تشویشونه یا د غربي نړیوال یا دغه رسنۍ چې خبرې کوي چې داسې دي او هاسې دي، دا یې چې هم نسته په عمل کې. دا ټول د غربیانو د خوا څخه، دا ټول دغه خلکو د چې دغه نظام نه مني، د حکومت نه مني، د اسلامي نظام دوی ته خوند نه ورکوي چې دلته په افغانستان کې سپېڅلی پاک او د مسلمانانو نظام دا دوی ته خوند نه ورکوي. د دې دپاره محمدي صاحب که چیرې څوک ما د کور په هکله تصمیم نیسي او زه خبر نه یم او ما ته ګټه رسوي نو څنګه را رسوي وروره، خو ما وغواړه او دا ګټه هم نه ده او دا وایي چې وروره موږ تشویشونه لرو، نو د دې دپاره خو باید ما سره شریک یې مطلقا. تېر کال د رئیس الوزرا مرستیال ورغلی و، ګډون یې پکې کړی و. زه وایم چې ورغلی مرستیال کومې وعدې و تاوادونه چې د دوی په منځ کې وسو پر کومه باندې عمل وکړي. یعنې دې روسانو، دې چینایانو، دې همسایه هیوادونو چې وایي چې موږ دلته رالل، امریکایان ناټو رالل، 20 کاله جګړه وکړه، افغانستان یې وران کړي، افغانستان یې خراب کړي، افغانستان کې اټومي وسلې د بمور پلار دلته خلک مابسونو ته په زراو خلک په مابسونو کې ناسو په زراو خلک په شهادت را ورسول. زموږ زراعت ته وګورم ځکه و زراعت نه کوي د دوی دغه اټومي اصلو په خاطر باندې افغانستان یې وجاړه کوي، خراب یې کوي، دربدره کوي. اوس د دوی مسؤلیت دی چې باید افغانستان سره کومک وکړي. دا نه موږ په خدای واس کې نه غواړو، نه په فقر نه غواړو، نه په بل. زما کور را خراب کړی دی، زما کور را خراب کړی، زما پر ده باندې په اصولي او په قانوني دا حق دی چې کور یې برته را جوړ کړي، ولې را خرابوه. نن روسان در
در مخ ته روسان رالل، همدا روسان هم د افغانستان د خلکو نه دي یار محمدي صاحب. دلته زما په میلیونو خلک یا شهیدان و معیبین یا د خپل وطنونو څخه فرار کړل. همدا جنګ ابتدا هم دوی کښېښول، دوی هم راله دغه د میګ تایره و توره تایره و پلانکې تایره دلته راله، دوست یې که دښمن یې، حیوان یې ویشتی، انسان یې ویشتی، سپین ږیری یې ویشتی، کوچنی یې ویشتی. د روسانو زموږ سره کوم داسې پیرزوینه کړې چې موږ روسان دوی ته غټه امیدواري ولرو. زه وایم دا ټول د افغانستان دغسې خلک چې هغه د افغانستان دپاره صادقانه او داسې حقوق بشر یعنې د اقتصاد په هکله زموږ سره کومک او همکاري کوي، که امریکا دی که روسا دی که چین دی، خو موږ ته د دا شرطونه نه ایږدي چې د امریکا سره کار مه لره. مثال یا امریکایي وایي د روسیانو سره کار یا د چینایي سره کار مه لره. یعنې زموږ په داخلي مسایلو کې غرض نه لري. زموږ په داخلي مسایلو کې باید هیڅ هېواد مداخله ونه کړي، او نه موږ غواړو چې په هېواد پسې موږ د هغو جاسوسان یا موږ د هغو لاسپوڅي اوسو چې دوی څه وایي موږ به هغه کوو. موږ خپل ځان ته آزاد مستقل یو هېواد یو او موږ حق لرو چې خپل د سرنوشت په هکله د فکر کوي بیا د نړۍ څخه بغیر کېږي؟ دا د نړۍ سره څه رقم هغه باید زما تعامل شوی روسي چې ته ما سره دا کوې، تا زه په رسمیت پېژندلی یم، د یو دولت په صفت یې پېژندلی زه دولت یم، زما کوم اصول ته منې په یوه لار مې نه پېژنې، بیا تشویشونه ولې راسره لري؟ رسمي استازی د اسلامي امارات په روسیه کې شته او د روسیې سفیر هم په کابل کې زه شته. وایم دا په استازي هلته سته یا نسته، خو هغه استازی بې غوښتی وای چې دلته څوک نه غواړي، هغه استازی چې دی هغه بې غوښتی وای، د هغه سره بیا د هغه مشکلاتو ستونزې شریک کړي وای. زه وایم محمدي صاحب دا خلک د افغانستان د ولس سره د افغانستان د خلکو سره چې خپل ګټې د دوی ګټې موږ ورسره ونه منو، د دوی خپل هغه اجنډاوې دي چې هغه موږ ورسره تطبیق نه کړو، نه امریکایان نه روسان نه چینایان نه زموږ سره مني. محمدي صاحب تاسې وګورئ د افغانستان ولس د افغانستان خلک په ډېر سخت حالت قرار لري په اقتصادي مورد کې. داسې اثر و ماشومانو د مزدورانو ته د پلکو ته وروځه د 70 کالو سړی دی ولاړ دی بغارې وي نارې وي چې د ماښام ډوډۍ نسته روزانې ته راغلی، ما څوک روزانې ته نه بیایي. تاسې دغسې اثرې ماشومان ولیدل چې د بانې په بازار کې فقر کوي، په دغسې حالات کې و روسانو و چینایانو و امریکایانو و ناټو، خو د افغانستان د ولس سره یو حقوق بشر د یو انسانیت په خاطر باندې مرسته کومک وکړي. مرسته په دې خاطر مه راسره کوئ چې پر موږ باندې غیر اسلامي او غیر انساني او غیر هغه شیان په موږ منئ بیا ته موږ سره مرسته همدې مسله ته بیا درته راځم. حمیم صاحب په همدې مسله کې پاتې کېږو. روسان د افغانستان په اړه باندې ناسته جوړوي، په دې ناسته کې لکه څنګه کې تاریخچې ته خلیق صاحب اشاره وکړه چې د 2019 کال څخه راپیل سوې ده، اوس دا ناسته جوړېږي، دا ورې د اسلامي امارت استازی نسته پکې، تاثیر یې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تا ته قدرمنو میلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما په اندازه باندې افغانستان اوس داسې مثال لري لکه یو مریض، او مریض چې کله یو ډاکټر ته وړل کیږي نو له هغه سره یا به مریض په خپله حال وایي یو چاته، او یا به له هغه سره لازمي یو پایواز یو څوک وي چې هغه د دې مریض حال ډاکټر ته بیان کړي تاکي چې هغه یې تشخیص وکړي. د افغانستان په اړه چې په نورو هیوادو کې ناستې کیږي که هغه مثبتې ناستې موږ یې تایید کوو او هرکلی یې کوو، او که داسې ناستې وي چې هغه له د 45 کلو راهیسې چې د افغانستان په هکله باندې زموږ ګاونډي هیوادونه یا نور شرقي و غربي هیوادونه کمې ناستې کوي یا کم تصمیمونه نیسي، نو تر اوسه پورې هغه ناستې زموږ په تاوان باندې دي، ګټه یې یوه نسته. دا په افغانستان کې له څو کلو راهیسې چې دا اور بل ده او دغه اور ته لمن ویل کیږي، دا اور پسې تازه کیږي، د دغه اور د کمیدلو دپاره په دنیا کې زموږ یوه هیواد هم کوشش نه ده کړی چې دا اور ختم کړي. نو له ده وجې موږ وایو چې که چیرې هلته په دې غونډه کې د اسلامي امارت یو استازی وایي تاکي چې دوی له هغه ځایه د افغانستان انځور کوي یا له دغه حالاتو ځان خبروي، تر ده به ښه وه چې هلته یو مسؤل کس د امارت اسلامي وایي چې له هغه سره د دوی چې کوم تشویشونه یا کومې مشکلات لري له افغانستانه یا کومې اندېښنې لري هغه هم باید هلته مطرح سوی وای. اول خو الحمدلله اندېښنې و ستونزې زموږ د سیمې هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو ته شته نه، ولې د امارت له راتګ سره الحمدلله په افغانستان کې چې کوم امن ده یا نړۍ ته چې له دغه ځایه کوم د امن پیغام ده یا د ګاونډي هیوادو ته چې ده دا تقریبا په دې 40 کلو کې موږ داسې نه ده لیدلی. حمیم صاحب تاجکستان وایي چې 100 یا 160 پوستې جوړې کړي دي د افغانستان سره پر پوله باندې، دوی له دې ځای څخه ډارېږي یا ګواښ
وایي موږ ته متوجه دی. دا څه معنا ورکوي؟ زما په اندازه باندې دا ټول داسې یو منفي تبلیغات دي بیا د افغانستان په هکله چې زموږ ګاونډیان یې کوي. ولې تاجکستان که چیرې دغه اندېښنه لري نو له دې خوا په تاجکستان باندې تر اوسه پورې کم کار سوی ده. خو دغه موږ ته چې دا د تش د مقاومت په نامه چې کوم خلک دي دا له کومې خوا راځي دلته چې کوم بریدونه کوي یا کوم تصامیم نیسي یا په دنیا کې چې کوم خلک ورسره همکار دي نو دا خو دغه زموږ ګاونډیان دي او خصوصا تاجکستان. له دې خوا په تاجکستان باندې کومه حمله سوې ده تر اوسه پورې خو یو داسې برید نه ده سوی. نو زما په اندازه باندې تشویشونه امنیتي هغه د دنیا اوس رفع دي هغه نسته. دومه خبره دا ده چې کوم د افغانستان په هکله که دوی د بشردوستۍ یا دغه رنګه د دغه هیواد د پرمختګ دپاره یو ناستې کوي نو په هغه کې په کار دا ده چې مسؤل شخص هلته وي ولې مسؤلیت ټول دغه حاکم نظام ته راجع کیږي. مخکې الکوزي صاحب یو ډېره جالبه خبره وکړه هغه دا چې زما د کور په انداز باندې چې یو څوک غږیږي او زه د کور مالک دلته وینه په هغه غونډه کې نو دا به څه مثبته نتیجه ورکړي. نو په کار دا و چې هلته د اسلامي امارت استازی وایي دغې غونډې به ښه نتیجه ورکړې وه. بیا هم موږ هیله لرو که زموږ ګاونډي هیوادونه دي که د سیمې نور هیوادونه دي د افغانستان په هکله باندې دی هغه مخکینۍ تجربې چې کومې پیښې سوې په کار دا ده چې هغه تکرار نه کړي. دلته منفي سیاست د افغانستان په هکله باندې نور ختم کړي دا نه وچلوي. یعنې فکر کوئ دوی منفي سیاست کوي؟ کیدای سي داسې خو خپل اغراض و خپل مقاصد به هر څوک لري خو موږ دا هیله کوو چې د افغانستان په هکله باندې دوی له سره اوس نوې یو پالیسي شروع کړي او له حاکم نظام سره کومک وکړي او د افغانانو دا سته ستونزې لکه الکوزي صاحب چې وویل له 40 کالو له دغه غربیانو او شرکیانو موږ ته راپېښې دي او دغه خرابۍ تر اوسه پرې سته. په کار دا دی چې د دغه د جبران دپاره دوی له افغانستان سره کومک وکړي او د تخریب په ځای باندې د افغانستان د آبادي دپاره کوشش وکړي. ولې دغه افغانستان که چیرې ناارامه وي لکه دا 40 کاله چې و له ده ځایه امریکې هم خطره لیدله له ده ځایه روسیانو هم خطره لیدله زموږ ګاونډي هیوادو ته هم د دغه اور سکروټې رسېدلې او چې اوس افغانستان په امن کې سوی ده د افغانستان امن دا د ګاونډیانو امن ده د افغانستان امن دا د نړۍ د هیوادو امن ده. فکر نه کوئ چې د روسیې په فارمټ ناسته کې به په همدې مسله باندې بحث وشي؟ نو ما خو مخکې وویل چې دا ناستې به که چیرې صادقانه د افغانستان د ستونزو دپاره وي خو موږ یې هرکلی کوو خو دا به ښه هلته وایي چې د افغانستان د حاکم نظام د امارت اسلامي استازی هلته وجود یې وایي بیا به دا ناستې ډېره مثبته تمامه سوې وه. مننه. خلیق صاحب څه فکر کوئ اجنډا د دې موضوع څه شی کیدلی سي؟ یو انګېرنه دا ده چې روسیه یو یره لري چې اسلامي امارت او امریکا سره نږدې کېدو په حال کې د دوی د ځان له غمه مړه دي. فکر نه کوم. ما وختي درته وویله چې اول خو باید په دې کې فکر وکړو چې د دې منفي کوم یا تاوان د دې غونډې افغانستان ته رسیږي نه رسیږي داسې هیڅوک په ګوته کولی نه شي چې دا تاوان دی. الکوزي صاحب دې ته بعضې شیانو ته اشاره وکړله چې غربیانو دلته خرابي پیښه کړې ده. همدغه خبره یو د اجنډا د مهمو نقاطو څخه یوه نقطه یې همدا ده چې دوی غواړي ما درته وویل اول خو مې درته تشریح کړه چې څنګه دلته تاوان په افغانستان کې ګډوډۍ دوی ته څومره تاوان رسوي. نو اوس دوی څنګه په دې کې په خپل مابین کې یو مشوره کوي چې موږ څنګه کولی سو چې غربي نړۍ یا غربي هیوادونه وهڅوو دې ته چې دغه خرابي چې دوی پیښه کړې ده د دې مخنیوی دوی وکړي ځکه چې دا قیمت خپله روسیه نه غواړي چې د دې قیمت اوس چې دوی ولاړه دلته چې کوم سیاسي یا اقتصادي یا امنیتي تاوان دوی ته رسیږي د هغه د مخنیوي لپاره نه غواړي چې خپله مصرف ډیر وکړي یا پر دوی ډیر بوج راسي. چین دا شی نه غواړي پاکستان دا شی نه غواړي نو دوی غواړي د هغه غربي هیوادو څخه چې کومک وکړي راسي لکه څنګه چې اشاره ورور ته وکړله همدغه شی و د تېره غونډه کې چې دوی د دغه څخه بین الملل څخه دا وغوښتله چې باید دغه غربي هیوادونه و امریکا دې ته وهڅوي چې هغوی هغه خپل بشري دغه چې دی کومکونه هغوی ته دوام ورکړي په افغانستان کې تر څو دلته حالت نور خراب نه سي بلکې را کنټرول سي. د
څلور ډیر مهم نقاط چې په دې اجنډه کې امکان لري چې واوسیږي هغه د بشري مرستې دي، د افغانستان په رسمیت پیژندلو خبره ده، د مهاجرینو موضوع ده چې څنګه باید مخه ونیول سي، ځکه چې موږ وینو په هر طرف کې د افغانستان څخه نن ورځ هم خلک ځي، نو په دې کې تشویش هم ایران هم تاجکستان ازبکستان هم پاکستان دا تشویش لري، او چې بیا د دغه هیوادو څخه روسیه او ترکیه او دغه هیوادو ته هم ځي، او اخري هم د استخباراتي همکاریو یو مهم بخش دی چې په سیمه کې ډیر مهم دی چې دغه استخباراتي همغږي باید دغه هیوادونه ولري. نو په دې کې ما اول درته تشریح کړ چې دا هیڅ د افغانستان یا د امارت اسلامي نشتون په دې کې کوم تاثیر منفي درلودلی نشي. ولې؟ په دې خاطر که چیرې موږ په حیث د 5 هیوادونو د 6 د 10 هیوادونو موږ په خپل مابین کې مشوره کوو چې موږ د افغانستان سره څنګه راشه درشه په دې ناسته کې د افغانستان کې څه داخل څه شي باید وسي څه شي نه په دې باندې بحث نه کیږي، بلکې بحث پر دې کیږي چې دغه 10 هیوادونه یا دغه 9 هیوادونه چې ګاونډي هیوادونه دي دوی څنګه د افغانستان سره رابطه وساتي، آیا په رسمیت یې وپیژني و نه پیژني، که په رسمیت نه پیژني کوم کومکونه ورسره وکړي، په کوم شانو کې امریکا او غربي ملکونه دې ته اروپایي هیوادونه دې ته وهڅوي چې کومک وکړي. په دغو خبرو بحث کوي چې په هغه کې د افغانستان شتون بله فکر ته کوي که دلته د اسلامي امارت استازی وي په ښه شکل باندې به هغه موضوعات هغه ستونزې چې دلته دي چې د هغوی نه په هغې سره مرستې غوښتې وي، دا په هغه صورت کې کېدلی سولی چې د مخکې نه مخکې د ټولو هیوادونو هغه تشویشونه هغه مشترکه تشویشونه معلوم وای، بیا دوی دغه تشویشونه په خپل مابین کې یا دنیا ته وړاندې کولی، بیا نو دا خبره کېدلی سولی چې یو چا ویلي وای چې باید د امارت اسلامي یو استازي وای چې دا تشویشو ته جواب ویلی وای. فی الحال خو دوی چې کوي دوی خپل په مابین کې صرف کښېني، غواړي چې خپل په مابین کې دا مشوره وکړي، وګوري چې کوم هیواد کم تشویش لري، لکه هغه اعلامیه چې په اول هغه کې هغه ناسته کې لاسته راغلې وه، اوس چې کوم اعلامیه د دغې ناستې په نتیجه کې منځته راځي په هغه کې به صرف عددي تشویشونه لیست سوي، بیا هغه تشویشو ته جواب ویلو دپاره به یو د استازي ضرورت شته. ولې فی الحال خو دوی صرف هغه تشویشونه خپل مابین کې څېړي چې آیا دا اوس تشویش دی که نه دی. مثلا تیر کال دوی ویلي وه چې دا یو تشویش دی، دغه امنیتي ستونزه خصوصا د داعش خبره ده چې دا یو اوس بیا پر هغه باندې بیا کتنه کوي چې آیا په دا یو کال کې کوم داسې پیښې سوي دي، کوم د دولت لخوا کوم اقدام سوی دی چې دغه تشویش موږ رافع سي که نه سي، آیا موږ چې تیر کال د دې سره تعامل دغه فیصله خپل په مابین کې وکړه چې موږ تعامل نه قطع کوو خو په رسمیت یې پېژندلی نه سو، آیا دغه خپله فیصله بیرته یو تجدید نظر وکړو که ونه کړو. دوی خو په هغه خپل په مابین کې پر هغه خپلو اقدام پر خپل دریځ باندې خبره کوي چې په هغه کې د امارت اسلامي د غړي شتون مهم نه دی، کوای ګټه کول که نه یې منفي تاثیر نه. قربان مننه. الک خوزی صاحب دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نشتون د ماسکو فارمټ ناسته کې له نړۍ او دوی سره په تعامل باندې منفي تاثیر کوي. کوم منفي تاثیر؟ تاسې وګورئ محمدي صاحب مخکې خبرې تکراري نه دي چې بیا وکړو. زه وایم چې د وزارت خارجي چې کومه بیانه ده واقعا هم دوی ته هغه لار څراغ درک معلوم دی چې دا غونډه جوړیږي او کومه اجنډا په نظر کې نیول سوې ده. په دغو هیوادونو کې ځینې د بهرنیو چارو وزیران یا ولسمشران شاید چې د اسلامي نظام سره په تماس کې چې دا یا ستاسې په ګټه ده یا په تاوان ده، چې دوی کوم بیانه ورکړې ده دوی هم داسې خپل د ځانه نه ده ورکړې، هم دوی پوهېږي، هم دوی هم د سفارتونو سره د دغو ډېرو هیوادونو سره ډېر تعاملناکه اړیکې او ارتباطاتو سره لري. زه وایم چې دغه نور د افغانستان ولس صاحب د افغانستان خلک جنګ نه غواړي. محمدي صاحب موږ 45 کاله جګړه تېره کړل، اوس چې هر ځای یې مطالعه کړې وای که سړی شیدو وسوځېدی باره دا مستې هم داسې ورته معلومي چې نه باید بیا مې ونه سوځي. موږ وایو چې داسې غونډې چې یو سړی خپله پکښې حاضر وي، خپل هغه دغه وکړي څه یعنې خپله نظارت وکړي چې دا څه وایي راته، او چې بل څوک ماته وایي چې داسې وویل داسې وویل، او چې زه خپله هلته حاضره ناست یم زه به ډېر ښه پوه هلک خوزی صاحب فکر کوئ چې روسیه د اسلامي اماراتو د امریکا له اړیکو ورخطا ده؟ محمدي صاحب کومه چې د قطر کې د اسلامي نظام د امنیت ملي یا د استخباراتو مسؤلینو د خوا یا د امریکا د استخباراتو د مرستیال د خوا ملاقات وسو، لیدنه وسوله او خبرې وسولې، نو په دې خو نه امریکایان خبر دي او نه موږ تاسې خبر او دوی خپله ځله خبر دي چې مثال په دې هکله باندې کومې خبرې وسولې، آیا د تروریستانو په هکله، د القاعدې په هکله، د نور هغه تشویشونو چې دوی لري په هغه هکله خبرې وسولې، خو باید هغه خپل هغه د اسلامي نظام رسمي ویاندویان
مسؤلین باید په دې هکله توضیحات ورکړي. زه وایم چې دا هر هېواد حق لري چې د یو همسایه هېواد سره موږ غواړو د روسانو سره هم خپل تعامل ولرو. زموږ مسؤلین دې ولاړ شي له دوی سره دې خبرې وکړي، دوی دې راسي زموږ سره دې خبرې وکړي. موږ غواړو چې د امریکایانو سره خبرې وکړو، غواړو چې د ناټو اروپا سره خبرې وکړو. نور موږ نه غواړو چې افغانستان په یو دغه کې پاتې شي، هلته جلا پاتې شي. موږ غواړو چې د دوی سره په ټولو شیانو کې خپل استازیتوب ووینو، خپل نماینده هلته ووینو. اوس د ملګرو ملتونو چوکۍ کې چې د افغانستان یو نماینده یي چې هغه د افغانستان هغه اصلي انځور هلته وړاندې کړي، د افغانستان د ولس هغه اصلي خبرې هلته وکړي. هلته د دوی دغه تشویشونه په هغه ځای کې ور راپکړي چې وروره دغه خبرې چې تاسې کوئ دا شی نشته په افغانستان کې، دغه کم تشویشونه چې لري دا خبرې نشته، دا د غربیانو دا د خلکو متبعتي خبرې دي او دغه څه مشکلاتونه چې دونې تاسو غټوئ دا نه دي دونې غټ، تاسو په لوی لاس خپله کمپاین ورته کوئ. ذبیح الله مجاهد هم وړمه ورځ په خپل کانفرانس کې ویل چې د افغانستان تصویر نړۍ ته غلط وړاندې سوی دی. چا وړاندې کړی؟ زه وایم دا هغه خلک چې په غرب کې دي، هغه خلک چې مثال غواړي چې په افغانستان کې بیا جنګ رامنځته کړي، بیا د جنګ د لارې دلته افغانستان ته راسي، بیا د افغانستان د ولس پر وینو باندې د افغانستان د خلکو د وینو په بهېدلو باندې بیا دلته خپل چوکۍ موقف ترلاسه کړي. زه پر دې خلکو هم غږ کوم چې وروره د افغانستان ستاسې کور دی، دا ستاسې وطن دی، راسئ وظیفه هم باید تاسو ته امارات درکړي. دلته په دې نظام کې باید خپل نظر و مشوره دمې وروسته بیا درته راځم. کوره به درانو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او دې خبرې خپرونه دوام لري. مهرباني الکوزی زه وایم احمدي صاحب زه په افغانستان کې نور جګړه د افغانستان ټول ولس نه غواړي. زه وایم د خوابدي خلک چې هر ځای ناست دي دا د افغانستان بچیان دي، د افغانستان خلک دي، هغه خلک چې د افغانستان سره واقعي مینه لري، د افغانستان د خلکو سره مینه لري، د افغانستان په سرلوړیا خوشحاله دي، د افغانستان پرمختګ خوشحاله دي، هغه زموږ ورونه دي، احترام او قدر او عزت یې لرو. منګر هغه خلک چې بیا دلته جګړه غواړي، بیا د بل زامن دلته په خلکو باندې یو د بل باندې وژني. تاسو د پنجشیر هم زموږ ورونه دي، دا هم د افغانستان یو برخه ده، موږ احترام او قدر او عزت یې لرو. منګر خدای مکه د پنجشیر پر خلکو باندې موږ هر ورځ تلاشي و، هر ورځ چاپي و، هر ورځ جنګ مو نه ده پیرزو. زه د پنجشیر پر ولس باندې غږ کوم چې هغه مشرانو ته هم دا ووایاست چې یو شی دی د واکه نه دی پوره. ولې د پنجشیر دا کارمان او غیرتمن ولس عسکري او ماشومان سپین ږیري مثال دغسې مشکلاتو او ستونزو چلنجونو سره تاسې مخامخ کوئ؟ د دې لوی عامل خپل هغه خلک دي چې دلته خلک راستي جګړه پکې جنګ پکې. زه وایم دغه حالات چې اوس موږ ګورو د افغانستان 44 ولایته ټولې ولسوالۍ نظام د دې دپاره راسئ د یو سوله ییزه د لارې چې احمد مسعود ویل چې موږ خبرو ته حاضر کور دې ودان چې خبرو ته حاضر راسه د خبرو د لارو د امارات ټول واک ترکوي، نیم واک ترکوي، وزارت ترکوي، هر شی چې ترکوي موږ موافقه لرو. راسئ تاسو د افغانستان خلک یاست، مګر جنګ د هر لار نه د افغانستان ولس نور جنګ نه غواړي. مننه. کورابات همیم صاحب بهرنیو چارو وزارت پر روسیه غږ کړی دی چې اسلامي امارت ته د ګډون بلنه ورکړي. محمدي صاحب په کار هم داسې ده چې باید هلته د اسلامي امارت استازی وجود ولري، ولې له روسیې سره په دې اوس وخت کې تقریبا زموږ د امارت اسلامي اړیکې مثبتې دي، سمې دي. له ډېره وخته په کوم وخت کې چې د دې اشغال ختم سوی ده له هغه راوروسته اسلامي امارت بیا له دوی سره کومه د دښمني مسله نه لري. نو زما په اندازه باندې که چیرې دغه استازي ته هلته په غونډه کې ځای ورکړي او د امارت اسلامي استازی هلته وجود ولري، دغه مجلس په ډېر مثبت تاثیر ولري. بل طرف ته که راسو د روسیې د ملي امنیت سلاکار تشویشونو ته اشاره کړې ده. روسیه له څه شي تشویش لري؟ دلته محمدي صاحب د امارت اسلامي حاکم نظام دی پرتله کوي له نورو پخواني نظامو سره. په دنیا کې امریکا او روسیه دا رقابت سره لري او د دغه رقابت لپاره دوی غواړي چې په سیمه کې ځینې هیوادونه هغه د ځان لاسپوڅي کړي او ځینې هیوادونه نظامونه هغه د ځان لاسپوڅي جوړ کړي. زموږ مخکینی نظام چې دلته په افغانستان کې کومه 100 کلنه اداره وه هغه به دغه رقابتونه پالل. اوس دوی اوس هم هغه اندازه لګوي چې اسلامي امارت به هم هغه داسې نظام وي چې کله زموږ په خوا باندې وي د امریکې مخالفت به وي، که د امریکې په خوا سو بیا به د روس مخالفت وي. لیکن امارت اسلامي هغه الحمدلله داسې پالیسي لري چې هغه له ټولو هیوادو سره متقابل احترام هم لري
او له ټولو هیوادو سره داسې پالیسي غواړي چې د هغو رقابت سره ونه پالي. د دوی رقابت ته په خپله دې سره کوي، دوی د خپل زور دې په خپله سره ازموي، لیکن امارت اسلامي داسې نه کوي چې له روسیې سره د امریکا په خلاف باندې یا له امریکې سره د روسیې په خلاف باندې دغه رقابت سره وپالي. امارت اسلامي داسې سیاست نه کوي. بله، په اوسني وضعیت کې د دغه سیاست څه ډول قناعت ورکړل شي دغه هیوادونو ته چې تر څو پورې دغه فکر او مفکوره چې تاسو وایي همدغه د څه ارزښت لري؟ دغه تشویش چې کوم وخت کې دوی لري، د دې تشویش اصل بنیاد هغه به هلته راپورته کېدی چې افغانستان ناامنه وایي یا امارت اسلامي خدای ناخواسته هغه داسې وایي چې دنیا ته د خطر دپاره دلته خلک روزلی. امارت اسلامي چې له کوم وخت راغلی د مخکې هم ما وویل چې په افغانستان کې هم د امن کچه ډېره لوړه سوې ده، د بدامنۍ کچه تقریبا 0 ته رارسېدلې ده، او دنیا ته چې له دغه وخته له دې افغانستانه چې به کوم خطرات مخکې موجود وو هغه خطرات اوس نسته الحمدلله. اصل کې خو په افغانستان کې داسې مسله شته نه چې له دې ځای خطرات جوړ سي. دا د امریکې کومه حمله چې په افغانستان باندې دا 20 کاله دا ولس یې وځوراوه دا درپدرې ورځې په ده ولس باندې راوستې په یو بانه د القاعده باندې، دا مسله هم هسې بې ځایه مسله وه. دغه وروستیو کې بیا دلته کابل کې برید وکړه، بیا یې هم د القاعدې د شبکې د مشر د وژلو ادعا وکړه امریکا. دغه د القاعدې مخکینی مشر چې چیرې ووژل سو بیا په هغه هیواد باندې ولې دوی برید نه کاوه؟ هغه چیرې پیدا سو؟ دوی چې په کومه بانه باندې راغلي وو چې د القاعدې مشر دلته سته او بیا په افغانستان باندې تجاوز وکړو، 20 کاله یې دا ولس ووازو، بیا د القاعدې مشر چیرې دوی پیدا کړو؟ د دې ادعا ده چې هغه په پاکستان کې موږ ووازو. بله، ایبکاباد کې او په کار دا و چې دا حمله خو دوی هلته کړې وای، په هغه تور باندې دلته د اسلامي امارت کوم ځواک چې و هغه یې ټول په تور لیست کې داخل کړی یا د دهشتګردیو د ترهګرۍ ټاپې باندې لګولې. زه وایم چې دا ټول ظلم و چې له موږ سره وسو او دنیا په هغه وخت کې خوله باندې پټه کړې و، اوس خوا د ښکاره سو چې دا یو ظلم و. یعنی فکر کوئ چې دا نور مسلې به هم همداسې معلومې شي؟ اوس چې کوم ما درته وویل چې د دوی د افغانستان په حواله باندې کوم تشویشونه دي، د دوی اوس هم هغه اندازه ده چې دلته به دا نظام یو داسې نظام وي چې هغه به د یو بل چا په ریموټ باندې چلیږي. خو لیکن الحمدلله اسلامي امارت هغه په افغانستان کې واحد له 45 کلو وروسته واحد هغه نظام ده چې هغه د چا تر اثر نه ده لاندې، هغه پریکړې په خپله باندې کوي، د هر شي تصمیم هغه په خپله باندې نیسي. د افغانستان په داخلي سیاست کې بل چاته اجازه نه ورکوي، نه غرب ته اجازه ورکوي، نه شرق ته اجازه ورکوي او نه د کوم زورور تر تاثیر لاندې راځي. کوربت مننه. خلیق صاحب، د روسیې فارمټ ناسته په داسې وضعیت کې جوړیږي چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار اونۍ وړاندې وویل چې اسلامي تحریک د طالبانو تحریک د امریکا لخوا څخه جوړ شوی دی، چې بهرنیو چارو وزارت دا رد کړه. یو شی تفکیک باید وسي. بعض وخت هر شخص چې کومې خبرې کوي، بعضې خبرې رسمي ډول د ملک د هیواد په نمایندګي، بعضې شخصي نظریات دي. نیکولای چې کومه خبره کړې وه، زه فکر کوم مطمئن یم چې د هغه خپل یو شخصي نظر دی چې دغه د امارت اسلامي طالبانو په اړوند یې کړی و چې څنګه د امریکا په واسطه منځته راغله. دا خو واضح خبره ده، د لمر څخه هم ښکاره ده دا چې څنګه طالبان منځته راغله، چې کم حالت چې په نیویمه لسیزه کې و، په نیوي لسیزه کې کم حالت چې په افغانستان کې بعد د هغه د جهاد په نامه چې کم دغه نظام واوښتی، بیا چې د دوی خپل منځي جګړې منځته راغلې. په دې کې خو هر څوک خبر دی، کوچنی ولي خبر دی، تاریخ کتابونه لسګونه کتابونه نوشته سوي دي، ټول حالات وړاندې کوي چې څه حالت و چې بیا طالبان منځته راغله او څنګه د خلکو د خوا د هغوی هرکلی وسو، څنګه په لږ وخت کې افغانستان ته خپل ولکې لاندې راوستی. بعضې اکثریت دغه چې وه ولایتونه چې وه هغه ډېر په خوښۍ بې له جنګه هغوی ته هرکلی وکړي. د کابل خلک په ډېر چې تر ټولو د دې خپل منځي جنګ څخه په تکلیف سوي وه، هغوی ډېر خوشحاله وه د دې په راتګ سره. دا خو د خپل نظر دی چې د یعنې دا د روسیې نظریه د نیکولای شخصي نظر دی، د سلاکار نه د روسیې. په داسې وضعیت کې دغه څه څرګندوي چې داسې یو موضوع یو څوک راپورته کوي، هغه هم دومره لوړپوړی چارواکی د یو هیواد؟ موږ نسو کولی چې توقع خپله دونه یا امارت اسلامي افغانستان یا افغانان
په مجموعي ډول باید خپل توقع لوړ د اشخاصو څخه ونه ساتي چې مثلا یو څوک چې داسې خبره ونه کړي. د نظر هر څوک د نظر هغه خپلواکي اختیار لري، خپل یو نظر وړاندې کوي. خو دلته یو ډېر مهم اړخ چې دی هغه چې ولې تشویش دا هیوادونه لري هغه دیني سختریزي ده. دیني سختریزي یوازې د اسلام نه بلکې د هر مذهب چې د دیني سختریزي نن ورځ مخ په لوړېدو ده، که هغه په هندوانو کې ده، که په هندوانو کې ده، که په عیسایانو کې ده، که خپله په مسلمانانو کې دیني سختریزي وجود لري. مثلا یو ښه مثال داعش دی، یو مثال القاعده و. مثلا په هندوستان کې که نن ورځ وګورو دیني سختریزان چې دي هغه ډېر سخت د نورو قومونو د نورو ادیانو سره ډېر سخت ډېر بد چلند کوي. همداسې په امریکا کې خپله نن ورځ وګورو د دې دیني سختریزي تر دا حده رسېدلې ده چې د دې پر خپله پر سنا باندې حمله وسوله په 6 د جنوري باندې تیر دغه چې و انتخاباتو نتیجه چې اعلانېدله. دغه دیني سختریزه هر څوک ویره لري. هغه په دې خاطر باندې دغه دیني سختریزان که چیرې واک ته رسېږي دوی خپل تر حدودو پورې نه پاتې کېږي. دوی غواړي چې نورو هیوادو ته هم د دوی هغه تاثیرات ولاړ سي. نو یو بیره د اکثره هیوادو دا ده چې شاید امارت اسلامي یو د هغو ډلو څخه اوسېږي چې هغه دیني سختریزي خپله کړي. په تیر دوره چې د کم د امارت اسلامي و په هغه کې بعضې داسې کارونه سوي وو چې د هغه څخه ټوله دنیا په ویره کې وه. نو که څه هم اوس امارت اسلامي د تیر دورې څخه بیخي یو 100% تغییر کړی، بیخي یو بل دریځ لري، بیا هم د هیوادو سره هغه تشویش شته او هغه داسې په ژر باندې نه حل کېږي چې مثلا په یو کال کې په 6 میاشتو کې دوی دې نتیجې ته ورسېږي. خصوصا په داسې حال کې چې دوی خپله لکه ورونو چې وویل چې دلته نه دي راغلي چې حالات وویني، بلکې صرف د میډیا د لارې صرف د باندې څخه یو نظارت غوندې ګوري چې څه حالات روان دي او یو اندازه لګوي. یعنې حقیقت نه دی ورته معلوم، له حقیقت څخه د باندې دقیق. نو هغه داسې زر نسي کولی چې په دې باندې باور وکړي چې امارت اسلامي چې دی هغه د دیني سختریزانو لکه داعش لکه القاعده داسې یو ډله نه ده، یو حکومت دی دلته د خلکو د خپله د افغانانو د خلکو څخه جوړ دی. خلیق صاحب څه ډول دغه دوی ته باید ثابت سي؟ دوی څنګه دا ومني؟ دا څنګه پې ومنو چې دلته یو نظام دی، دا دیني سختریزي نسته دلته؟ دا څنګه وکولی شو؟ دا بعضې هغه شیان چې دي که هغوی ته جواب وویل سي، لکه مثلا په افغانستان کې یو د ټول شموله حکومت بیا هم هغه یادونه کېږي. که څه هم هر څوک وایي ټول شموله حکومت تر اوسه پورې داسې واضح نه دي چې دې څخه غرب د دې څخه کم مقصد یې څه دی چې غواړي، او امارت اسلامي چې وایي چې ټول شموله حکومت سته د هغوی د ټول شموله څخه مطلب څه دی. یو مثلا مطلب چې د هر یو هدف چې د هر هیواد هر شی دی غواړي چې دلته ټول قومونه دغه بعضې خبرونه چې میډیا ته ځي چې څوک وایي نسل کشي کېږي د هزاره ورونو په خلاف باندې، څوک په دې باندې وایي چې د ښځو ټولو حقوق تر پښو لاندې سوي دي، د مکتبو موضوع ده. دغه د هغو موضوعات خپله د دولت موضوع ده. که مثلا موږ نن ورځ وګورو په دې کې هیڅ شک نشته چې که څه هم بعض د هر قوم څخه به کسان په امارت کې شامل خو اوس هم د امارت په لوړه سطح باندې زړه نش کوي چې هغه کسان چې په د دې سره په هغه مقاومت کې شامل نه وه هغوی ته په لوړو چوکیو یا په لوړو رتبو کې ځای ورکړي، رتبه ورکړي. دغه شی چې دی هغه په ویره کې اچول دي. که چیرې امارت اسلامي په خپلو پالیسیانو کې بعضې تغیرات چې هغه راځي. بیا درته راځم کوربه الک حسین صاحب، همدغه مسله ده څنګه نړۍ ته یا دغه هیوادونو ته چې تشویش لري دا تشویش یې څه ډول رفع کو؟ یوه مسله دا ده. بله مسله د روسیې د ملي امنیت د سلاکار وینا ده چې اسلامي تحریک یا طالبانو تحریک د امریکا جوړ کړی دی. محمدي صاحب ما مخکې وویله زه وایم چې موږ اول د خپل افغانانو سره غواړو چې یو د بله ځله ومنو. هر څه چې تیر سوي دي تیر سوي دي. د طالبانو دا کور ودان اپه یې وکړه، یعنې بله لارم نه و بیا دی پې، یعنې دا یو ډېر دا بیخي ډېره ښه خبره ده. دا 45 کاله جګړې کې ورور په ورور دا کازوی دا کازوی بل په یو تنظیم بل تنظیم ډېر ځله مړه کړه. خو دغه بله هیڅ لار نه وه بیا د بخښي چې یو بل ځله ومنو، او د حل لار هم دا ده چې یو بل ځله ومنو، یو بل ته قناعت ځله ورکړو، او ټول هم خپل په کور کې خپل په افغانستان کې د جوړېدولو دپاره هر چا ته دروازه خلاصه کړو. دا مهمه لار ده. رابطو خارجیانو غربیانو ته جناب محمدي صاحب ما مخکې هم درته وویل، زه وایم چې دغه موږ ټوس د افغانستان اوسېدونکي او په دې افغانستان کې دلته اوسېږو چې اوس کوم محکمه او اسلامي نظام دلته حاکمیت او مسؤلیت او مدیریت پر غاړه لري. په ډېرو سیمو ډېرو منطقو کې تا چې په دا فیسبوکو کې وګورئ یاله داسې ول چې اصلي حقیقت پوښتنه کې هغه بله خبرې
یعنې موږ دلیل ته موږ په تشویش کې اچولي. نو دا چې هغه خلک لیري د دې ځایونه بیا هغه روسان چې هغه د طالبانو سره په ارتباطاتو یعنې په دغه شیانو کې چې خبرې ورسره وکړي چې راسي دلته د خپله نظارت وکړي چې ولاړ شي دغه متکیش دی تشویشونه په شمال کې لري د داعش څخه یا د القاعده یا نورې د چچنیا ډله چې دلته یا د نورو هېوادونو چې دوی ویل ته سته په دې هکله دی راسي موږ چې د اسلامي او حاکم نظام څخه دې وغواړي چې ما دا سیمې ته بوځه خپله د معلومات راټول کړي زه هم د اسنادو مدارکو شواهدو مطابق ته دوی خبرې وکړي. دغسې بې بنیاد او بې چوکاټه څرګندونې چې یا دا د امریکایانو خلک دي امریکایانو جوړ کړه یا هغه ده یا دغه دا درواغ چې څوک وایي چې خلک دلته قضاوت وکړي خپله وایي چې وروره دا خو دا رقم لکه ته چې وایي دا نه دی. زه وایم چې موږ پر حاکم او اسلامي نظام دا غږ کوو چې د ټولو هېوادونو سره بالخصوصا اول د همسایه هېوادونو سره خپل تعامل ولرئ خپل وسیله ورسره ولرئ خپل ارتباطاتو سره ټینګ کړي. د افغانستان د ولس په خاطر باندې د افغانستان د دې 40 میلیونه انسانانو چې در بدره جګړې ځپلي او غریبان دي په سخت حالات قرار لري په دې خاطر باندې دوی سره کار حل ته بیا هم درته راسمه بیا به حل لارو ته درته راسمه. حمام صاحب د روسیې د ملي امنیت سلاکار څرګندونې څه بیانوي په اوس وخت کې؟ زما په اندازه باندې که لږ موږ تاسې داسې په معقول نظر باندې ورته وګورو دا خبره به هغه وخت مطرح کېدی چې امارت اسلامي تر یو فشار د دغه زورور امریکا لاندې وی. په هغه وخت کې بیا دا خبره چې امارت اسلامي د دوی تر تسلط لاندې راغلی وی بیا به دا خبره صحیح وه. لیکن امریکایانو په دې 20 کلو کې کم فشار اوس هغه په امارت اسلامي باندې راوستی هغه کم د دوی فشارونه چې وو یا د دوی دپاره کم د دوی حل لارې چې وې چې امارت اسلامي د ځان تابع کړي هغه ټولې په امارت اسلامي باندې وازمویل. په هغه سختو حالاتو کې چې دلته د بمونو مورې هم په افغانستان کې استعمال کړه له ډېره وخته پورې دا کار نه و سوی. لیکن امارت اسلامي په هغه وخت کې هم له امریکې سره دښمني وه. امریکایانو ته دا خبره وه چې تر هغه وخته پورې به زموږ له تاسې سره دښمني تر څو تاسې په افغانستان کې یاست. ستاسې یو عسکر چې په افغانستان کې موږ به له تاسې سره جنګ کوو. نو زه وایم چې دا خو سلیم عقل نه مني چې په هغه وخت کې دا له امریکایانو سره دا خبره نه منله او دومره اوږده جګړه ورسره او دونې اوږده جګړه او دونې مشکلات او دونې قربانۍ ورکړل سوې چې بېسارې قربانۍ ورکړل سوې. په هغه وخت کې د امریکې زور ته تسلیم نه سو او اوس خو چې بیا الحمدلله امارت اسلامي په خپل واک باندې ده په خپل زور باندې په خپلو قربانیو باندې او د ملت په پراخ ملاتړ باندې واک ته ورسېدو نو دا خبره خو بیخي له حقیقته لرې خبره ده. کوربت مننه. خلیق صاحب جمع بندي به وکړو ټولو میلمنو ته به 2 دقیقې وخت ورکړو. دغسې ناستې جوړېدل څنګه کولی سو چې په خپله ګټه باندې راوڅرخوو؟ ما درته وویل چې کم وخت چې موږ غواړو تعامل که چیرې هېوادونه کښېني هغه زموږ سره تعامل کوي دې ته اماده کېږي. بعضې تغییرات یا بعضې غوښتنې یې د منلو وړ یې هغه باید ومنل سي. ولې ځکه چې په یوازې ډول خو په دې سیمه کې موږ د سیمې یو حصه یو د یو طرف څخه که افغانستان یا امارت اسلامي د دې ادعا کوي چې موږ د سیمې یو حصه باید په دې کې داسې ناستو کې شامل واوسېږو باید د خپل پالیسي کې داسې څه ښکاره کړي چې هغه د دې ښکارندوی واوسېږي چې و رښتیا هم همغږي اوسي. د بیلګې په توګه مثلا بعضې شیان دي لکه اوس ما وختي کې درته ورته اشاره وکړل چې د بعضې د حقوقو یا د بشري حقوقو د هغه ته درناوی کول دي. مثلا په افغانستان کې د واضح یو نظام دغه کول ښکاره کول تر اوسه پورې خو لا موږ سرپرسته نظام دغه کړدي حکومت اعلان کړدي. که چیرې رسمي ډول باندې مثلا امارت اسلامي غواړي چې په دې دلته د امارت نظام دغه کې باید لکه په ډېرو زیاتو ناستو کې دا ویل سوي هم دي چې دا تشریح سي چې امارت د قانون د لارې لکه قانون اساسي د لارې راولي یا دوی خپله د هر چا مسؤلیتونه د هغه د انتخابولو د هر اړخ څخه دغه شیان واضح سي په قانون کې چې په هغه کې د افغانستان هر وګړی زه په حیث د افغانستان د وګړي حق ولرم شرایط واوسېږي چې مثلا که یو څوک غواړي وزیر سي د هغه دپاره واضح شرایط واوسېږي چې دا کوم شرایط دی هغه داسې نه وي چې یو ډلې ته یوه کس ته باید قانون جوړ سي. په قانون کې دا شان وضاحت ځکه که چیرې دا شان د قانون د دغه څخه سي د لارې انتخابیږي بیا دغه د همشموله دولت و د دې انتقاد یا د دې شکایت څوک نسي کولی. نو دې لپاره دا ډېره لازمه ده که چیرې دغه کسانو ته اطمینان ورکول سي په دا رقم باندې
او دوی راوغوښتل چې دلې په افغانستان کې د دوی سره همکاري ډېره وسي تر څو دغه استخباراتي همغږي چې ما درته وویل چې ډېره مهمه ده چې هغه یو د ډېرو غټو ګټو د افغانستان لپاره سته چې مثلا که اوس په انفرادي ډول وګورو پاکستان چې دوی کوشش کوي چې په استخباراتي چارو کې افغانستان ډېر د دوی سره همکاري د نسبت نورو هیوادو ته ډېره ولري بلکې د دوی د تاثیر لاندې راسي دا په دې باندې ډېر بحثونه سوي دي چې هغوی دا غواړي چې موږ خپل استخباراتي ځینې واکونه دوی ته په لاس کې ورکړو خو که چیرې دا د هیوادو په سطح دغه رقم ناستې اوسي او په ټوله د سیمې په سطح باندې دغه همغږي منځته راسي بیا د هغه مشکله څخه افغانستان خلاصیږي نو د دې لپاره ډېر لازمه ده چې دغه شي ته دوی نظر وساتي او د بعضې غیر معقولو خبرو ویناو د بعضې خلکو نظریاتو څخه موږ ضرورت نه دی چې هغه ته څوک عکس العمل وښیي لکه ورور خبر ورته کړه ډېر واضح خبره ده چې امریکا مثلا دلته د عراق د افغانستان په ګډ جنګ کې تقریبا د امریکا 7,000 فوجان وژل کیږي او تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې د امریکا فوجان چې دي هغه په دغه تیر 20 کلونو په دوره کې هغوی خودکشي یا ځان وژنه یې کړې ده ځکه چې د دې خوا چې دوی لاړ شي دوی ته ډېر غټ تاوان رسېږي دوی په ذهني مشکل اخته سي نو په دې خاطر باندې هغه ډېر یو نامعقوله خبره وه چې کوله او یو اخري چې ډېر مهمه خبره ده چې افغانستان باید وکړي هغه دا دی چې خپل ټولې د دې خارجي پالیسي چې ده هغه داسې واوسیږي چې ټوله ګاونډي هیوادونه په هغه کې په مساوي ډول ولیدل سي نه دا چې بعضې ته مراعات زیات اوسي د بعضې ونه اوسېږي مننه الله کوزی صاحب جمع بندي مهرباني محمدي صاحب همدغه مسله ده همدغه مسله چې د خلیق صاحب څخه مې وپوښتل څنګه کولی سو دغه ناستې په خپله ګټه باندې راوڅرخوو محمدي صاحب اول خو زه احکام او اسلامي نظام باندې دا غږ کوم چې کومه پالیسي تاسې په کار اچولې ده چې هغه د تماس کمیسیون دی او د افغانستان ولسونو ته مو دروازې خلاصې کړي دا دروازه نور هم ښه پراخه کړي چې موټر دغه لوی موټران مشکلات تېر سي نه زه څه موده مخکې ترکیې تللی وم یعنې پخوا بله پلم تللی وم دا خوا تایره خالي راتلل دا وړمه شپه چې زه راتلم په تایره کې ځای نه و مال الحمدلله دا م یو دروازه خلاصېدل دي چې افغانان را روان دي یعنې مخکې د دې خوا تلل دا غږ د هغې خوا را روان دي زه وایم چې اول د خپل ولسونو ته غېږ ورکوي خپل خلک کدرونو ته غېږ ورکوي هغه کدرونه چې خوابدي دي افغانستان په جوړ کې افغانستان جوړېدلو ته ضرورت لري موږ یوازې دا د ډوډۍ برابرېدله موږ اوس خاص موږ د ډوډۍ په غم کې چې ډوډۍ څنګه برابره کړو څنګه دغه دربدره غریبان د فقر او د مسکینۍ او د غربت څخه راوباسو یعنې 45 کاله جګړه دلته تېره سوې دلته د 40 میلیونه انسانانو مسؤلیت ته د حکم او اسلامي نظام د ورغاړې لوېدل هغه هم داسې ولس چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري د بلې خوا هم امریکایانو کفارو مو ورته 10 میلیارده څه کم روپو باندې هلته غصب یعنې خېټه اچولې د دې ورایله کېدل د همسایه هېوادونو سره ارتباطاتو زغم وسیله کول د ټولو همسایه هېوادونو سره او زه بیا دا غږ پر کوم چې طالبانو د افغانستان ولس د افغانستان خلکو ته په مینه او محبت او په اخلاص باندې غېږ ورکړي چې راځئ کور ته راځئ وطن ته راځئ دا ستاسې کور دی دا ستاسې وطن دی غواړي وایي 1000 کسان تر دا اوسه پورې د دغه کمیسیون په حدسو باندې راغلي دي وروستي زه وایم چې موږ دا بیخي د دیار کلی کې وزه هم دا کفار او دا خارجان دا اوس بیا غواړي چې خوابدي خلک د باندې تللي دي محمدي صاحب د دې دپاره هم ځینې غونډې او جلسې جوړېږي څنګه موږ وکړو د دې خلکو سره حمایه وکړو دا تکبیه کړو بیا افغانستان ته ورواستو موږ د دې سوا هم ډار لرو چې بیا جګړه په افغانستان کې شروع نه سي زموږ نیت او پروګرام هم دا دی چې ټول خوابدي خلک دې راسي دغه فرصت دغه موقع چې نن د طالب په لاس کې دا د لاسه نه ورکوي د دې څخه دې ګټه واخلي خپل د افغانانو سره د ګاونډي هېوادونو د اروپایي هېوادونو سره دې ارتباطات جوړ خپل د روپۍ دې راخلاص کړي دغه افغانان چې وزه راتلم جناب محمدي صاحب رئیس جړا راغلی 15 کلن سړی ولاړ دی بغاري وي ناري وي چې څو ورځې مې د روزانې ته راځم نه را پیدا کېږي په ماښام ډوډۍ نه لرم نو افغانان په ډېر سخت حالات کې قرار لري په دغه خاطر د دوی څه زغم ولري او څه سختریزي دې پرېږدي وروره زغم دې وکړي کوربت د حل لاره ستاسو په اند باندې څه ده چې دغسې ناستې پر خپله ګټه راوڅرخوو زما په اندازه باندې د حل لاره دا ده چې زموږ په افغانستان کې چې کوم سیاسین دی یا زموږ د افغانستان چې کوم مشران دي لکه اوس چې په خارج کې ناست دي په کار دا ده چې هغه له دا تیر طویل تاریخه یو څه تجربه حاصله کړي نور دغه ترخې تجربې نه کړي تکرار هغه یوازې دا کیدی چې دوی د نورو له هیوادو له لاسوهنې یا د هغو له دا کومه کړۍ چې غاړې ته ورلوېدلې ده دا له غاړې وکاږي امارت اسلامي هغه په عموم کې ټولو ته عفو وکړه دلته په افغانستان کې چې کوم خلک دي چې هر جرم یې کړی د هغه یې ورته معاف کړو چیرې خارج ته چې خلک تللی دي د هغو دپاره یې د تماس خپلواکه یو منظم
قوي کمیسیون جوړ کړو چې دا خلک له هغې لارې راسي خپل هیواد ته. اوس زه دا وایم چې زموږ هغه کدرونه چې په خارج کې اوسي د دوی د اوسېدلو به هغه وخت جواز پیدا کېدلی چې دلته په داخل کې امنیت خراب وي، چې دلته امنیت هم ښه ده او ته به هغه وخت د افغانستان قدر یې چې ته په واک کې یې نو بیا به ته خدمت کوې، چې ته له واکه ولوېدې بیا به خدمت نه درنو مېلمنو له تاسو ټولو یوه مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. د نن شپې تودې خبرې مو په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.